مخاطب می پکار نده دی سرود تا. همین جلال زائی. مخاطب می پکار نده دی سرود تا. مخاطب می پکار نده دی سرود تا. پریگ د داد زل پکی ځای د هیچ چا نوی. تصویر وی پکی خو نپیژندل کیږي، رڼا وی پکی خو سترګې د چا نوی. مخاطب می پکار نده دی سرود تا. غواړم نه چې پکې ځان وویني خلک، نه مې سترګې سرې او نه مې ستونی ډک وي، نه مې چا پسې خفګان وویني خلک. مخاطب مې پکار نه دی دې سرود ته. تصویرو ته یې عنوان نه ورکومه، څوک چې تللي دي په مخه یې ګلونه، نور د بیا راتګ امکان نه ورکوم. مخاطب مې پکار نه دی دې سرود ته. زه یې اورم، زه یې لیکم، زه یې وایم، نیمه برخه یې ژړا ته بېلومه، په دا نیمه کې بیرته په خندا یم. څوک یې اوري او که نه منتظر نه یم، څوک یې روح ته کوزېدی شي او که نه شي په څېرو باندې غبار پکې پرېږدمه، زما څه څوک یې لیدی شي او که نه شي. کائنات پکې لسره جوړوم، کائنات پکې لسره جوړوم، لار به وي مګر پرې تللي به څوک نه وي، انتظار به بې معنا وي نه به کېږي. زه به ناست یم راغلی به څوک نه وي. له دې وروسته چاته نه غواړم کم راشم، ضرورت محدودوم په دایرو کې، سیند اخیستي ته نور لاس نه ورکومه، چا پسې کولی تګ نه شم اورو کې. ډېوه ښه ده پکې تته دې بلیږي، تیاره ښه ده چې له حده زیاته نه شي، چې صحیح پکې څېره د انسان نه شي، چې سایه د چا له قده زیاته نه شي. دې سرود کې دومره لرې یم راغلی. دې سرود کې دومره لرې یم راغلی، حتی بیرته اوس کتلی نشم شاته. دا سرود مې په هیچ چا هم پیرزولی دی، د زړه درد ډالۍ کولی نشم چاته، د زړه درد ډالۍ کولی نشم.